سلامونه ملګرو په دې هیله چې تاسو به ټوله ته روغ او جوړ زه یم سردار ولی اریان تاسو ګورئ ټیکنیکل احمد یوټیوب چینل ملګرو ډېر خوښ مې ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم ملګرو په نننۍ ویډیو کې داسې خوندوره اپلاکر ته کوم چې واقعا دا اپلاکر کله چې موږ په خپل موبایل کې انسټال کوو زموږ شخصي ډیټا څنګه بالکل په امن کې کیږي بغیر زموږ څخه بل هیڅوک هم نشي کولی زموږ شخصي ډیټا یا هم کوم اپلیکیشن دا زموږ نه غواړي بل څوک موږ څخه هغه اپلیکیشن وګورو نو کله چې تاسو دا اپلیکیشن کې هغه طلاق ولګون تاسو 100% ډاټ ګیرن در کوم چې تاسو دا به څنګه سو هم مت نه کې او دا تاسو معلومات وسوک ونه ګوري خو موږ ګور تاسو به دا خو اپلاکر د خالي پیټرن د هم پن د هم پاسورډ ور به کو خلاص به کو نه موږ ګورو دا ډیر خوندور کمال لري نه پیټرن نه پټرن غواړي نه هم پاسورډ غواړي نه هم پن د نه غواړي نه هم فنګر لاک د نه غواړي خو ډیر خوندور کمال ځان څخه دا اپلیکیشن لري خدا کمال څه شه د اپلیکیشن څنګه ډاونلوډ کولای شو څنګه استعمال کولای شو دا ویډیو تاسو لپاره نو دا ویډیو تر پای پورې وګورئ ملګرو نو مې سما کوم اپلیکیشن ته په لاک لګول هغه تاسو ته خایم مثال په توګه دلته ملګرو ما ایزی پی ته لاک لګول دا ایزی پی ځکه چې ایزی پی را خلاص کوم نو ملګرو تاسو ورته دلته وسنګ سي د اصغر افغان عکس ته راغی نو هیڅ شی هم نور ته راځي ملګرو مال ته اصغر افغان عکس ورکړی د تاسو ورته هر عکس هم ورکولای شي ملګرو ته نه هم پټرن راځي نه هم پن راځي شی هم ناراضي او که چیرې موږ ګورو ایمیل ته ورسم ایمیل ته هم ما فکر کوم لاک لګول یو زه به ایمیل لا پیدا کوم چې کوم ځای کې به دا ملګرو زه ایمیل ته ورځم نو کله چې زه ایمیل لا خلاصون ورته ګورم ملګرو توره پټه ده هغه ترې اصغر افغان عکس ماته راغی دلته څنګه تور پټ ټور بیکګراوند ماته راغی نو دا علاقه تاسو څنګه پکې فعال کولای شي نو ملګرو تاسو دغه ځای کې ورته ګورئ ملګرو ما څخه نه ایمیل غواړي بخنه سر نه پن غواړي نه پاسورډ غواړي نه هم پټرن غواړي هیڅ شی هم څخه نه خاص تک تور پټه ده کله چې تاسو دغه لاک پاله کړی نو څوک تاسو موبایل واخلي نو هغه هم حیران پاتې ده چل ده هیڅ شی هم نه راوړي نو کوواله چې دا زده کړئ چې دا څنګه فعال کیږي او څنګه استعمالول شي نو دا ویډیو تر پای پورې ګورئ او ویډیو مسکیپ کړئ ملګرو ویډیو شروع کولو څخه مخکې تل پس تاسو خورا ده نه وهله کوم که تر اوسه پرې تاسو ټیکنیکل احمد یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ او په خوا کې د بیل آیکن وهئ که چیرې مو ویډیو خوښه نو ویډیو خامخا سره لایک کړئ یا ویډیو مخکې خپل ملګرو سره شیر کړئ ترڅو زموږ یوټیوب چینل نور هم پر مخ لاړ شي زه د ویډیو تر ویډیو شروع کوم نو موږ سره اوسئ ملګرو دې لپاره تاسو دا کار وکړئ چې یو اپلیکیشن ته ضرورت هغه اپلیکیشن باید تاسو را ډاونلوډ کړئ د اپلیکیشن نوم د کینوټ نو یا هم دا اپلیکیشن باید تاسو ورته ډاونلوډ کړئ د ډاونلوډ کولو طریقه څنګه د ملګرو په کنه سره ما سره ته کنیکشن نشته تاسو ته ګورئ زموږ ځای کې نیټ کار نه کوي نو تاسو ملګرو دا اپلیکیشن پلی سٹور کې له بده مرغه انیبل نه ده نو د ډاونلوډ کول طریقه زه نوموړی تاسو ته لینک اچوم لینک له ډسکرپشن کې ستا هغه لینک لاره هم تاسو دا ډاونلوډ کولی شئ خو بیا هم احیانا کې چې کار ته ونه کوي تاسو به ولاړ شئ پلی سٹور ته پلی سٹور کې یو یو پی ان ده سپر یو پی ان نو هغه یو پی ان به ډاونلوډ کړئ کله مې یو پی ان ډاونلوډ کوم یو پی ان به کنیکټ کړئ هغه هر سرور سره فرق نه کوي نو کله مې یو پی ان کنیکټ نو را بس موبایل سیټینګ ته موبایل سیټینګ کې به راسي مونږ اپس ده کله چې اپس ته راغنو هلته به تاسې پلی سٹور ته پیدا کړئ کله مې پلی سٹور ته پیدا کړو نو پلی سٹور ډیټا به کلیر کړئ تنا به کلیر کړئ سیده بیرته به راسي پلی سٹور ته پلی سٹور کې سرچ کې بول کې کینوټ نو دا اپلیکیشن مې تاسو ته راوړي یا هم او پی اس اپ لاک نو دا هم ولیکئ نو دا دوه نومو باندې دغه اپلیکیشن تاسو راوړئ او تاسو استعمالولی شئ خو لومړی له ډسکرپشن څخه هڅه وکړئ انشاءالله له ډسکرپشن څخه دا اپلیکیشن تاسو را ډاونلوډ کولی شئ نو کله مو سره ډاونلوډ کړو نو انسټال به کړئ نو دا به اوپن کړئ نو کله سره خلاص کړئ د انټرفیس داسې ده دلته لیکلی نیکسټ نو په هم دغه نیکسټ اپشن باندې مخته ځو دلته ملګرو ویلم کې پټرن نو تاسو به ورکوئ ګورئ ملګرو دا تاسو ښه نه پټرن غواړئ نه هم پن غواړئ نه هم پاسورډ غواړئ نو تاسو ملګرو تاسو د ویلم بټن په وسیله دا کنټرول کولی شئ زه دوه ور د ویلم د ټیټېدو ورکوم او دوه ور هم د ویلم د جګېدو ورکوم ورته کوم ملګرو دوه وکتورونه کته لاړه دوه هم پورته لاړه دا دوه د ټیټېدو په معنا دوه هم جګېدو په معنا دا هم اوس راځو ملګرو نیکسټ ملګرو دا مهمه نه تاسو ته یو وار ورکوئ که دوه ورکوئ که هر څو وار ورکوئ نو هغه ستاسو خپله ذایقه ده نو دوهم وار هم باید تاسو کنفرم کړئ نو هغې لپاره به نیکسټ کړئ بیا هم ملګرو نیکسټ نو کله مو نیکسټ کې مونږ ته لیکل سلیکټ کوېشن نو تلته سلیکټ کوېشن وایي نو یو کوېشن ورته انتخاب کړئ نو په دغه ځای کې ستاسو ضرورت ده که هر شی ورکوئ مثلا په توګه ما داسې یو لیکنه
ورکړله. نو بیا هم نیکسټ وهو. بیا هم ملګرو دلته فینش وهو. نو کله چې فینش وهو نو دلته اوکې کوو. نو داسې صفحه موږ ته راوړي. مثال په توګه ملګرو زه دلته لیکم سردار ولي که نه بښنه سره غواړم نه پوهېږم یخ ته د زما نه بیخي کیبورډ غلطېږي. ستاسو خوښه ده ملګرو دا نوټ لپاره سو. اوس ملګرو دلته موږ ته هېڅ شی هم نه راوړي. خو که چېرې ستاسو په یاد یې لومړي سر کې ستاسو 2 پټرنه ورکړه دوهم د وایلوم ټیکېدو بټن او دوهم جګېدو. نو دا هم چې کله ووهله نو دا څنګه سو اپلیکیشن بېرته موږ ته راخلاصو. خو پام یې ملګرو کله چې تاسو لومړی اپلیکیشن فالو تاسو څخه یو کوډ وغوښتو. ما 2 د وایلوم د ټیټېدو ورکړه 2 هم د وایلوم د جګېدو بټن ورکړه. نو ما ته څنګه راخلاص کړي. تاسو هغه ځای کې هر شی لیکلی نو بیا په دغه ځای کې ورکړئ. لومړي سر کې دغه اپشن آن کوي. نو دلته ملګرو تاسو د موبایل ټول اپلیکیشنونه راوړي. کوم یو ته لاک لګول غواړئ. مثال په توګه زه د ایزي پې ته لاک لګوم نو دا به لاک کلیک وکړئ. ملګرو مثلا په توګه بل راځي بیوټي کامرا نو زه په د بیوټي کامرې ته هم لاک لګوم. د ساده کامرې ته هم لګوم، کروم ته هم لګوم، کلیپ کلاپس ته هم لګوم، کوین بیس ته هم لګوم، کانټیکټ ته هم لګوم او سره تیر سره فیسبوک ته هم لګوم. خو ملګرو دا مو چې کله لاک ولګوو نو تاسو ته یو بل کار هم کولی شي. نو دلته ملګرو تاسو ته یوازې توره صفحه راوړي. خو څنګه کولی شي په هغه ځای کې خپل تصویر سلیکټ کړو. مثلا زه په دې بیوټي کامرا کې خپل تصویر کول غواړم. نو تاسو ملګرو دلته په کلیک مو څه وکړل ته به لیکلي ملګرو بلاک. نو کله په دې بلاک کلیک وکړل ته لیکلي کسټم نو په دا کسټم کلیک وکړئ. نو کله مو کسټم وهل به تاسو خپل د موبایل ګالري ورته سلیکټ کړئ. اوس دلته موبایل ګالري همدلته ملګرو د اصغر افغان زما د خوښې لوبغاړی دی نو دې عکس ورته انتخابوم او دا هم څنګه کوم ملګرو داسې کوم دلته کراپ باندې کلیک کوم. نو کله مې څه وهم ملګرو دا فعال سو. ملګرو څو اپلیکیشنو ته ما پکې لاک ولګاو. ایزي پې ته مې لاک ولګاو او بیوټي کامرې ته مې ولګاو او ساده کامرې ته او کروم ته او کلیپ کلاپس ته او فیسبوک ته. اوس ورته ملګرو امتحان کوئ. مثال په توګه ملګرو زه راځم ایزي پې ته. نو دا ایزي پې راخلاصوم. نو کله چې ایزي پې زه راخلاص کړم ملګرو تاسو ورته دلته موږ ته توره پټه راځي. نور هېڅ شی هم موږ ته نه ښکاري. نو ورته نه پن رانه غواړئ نه پاسورډ رانه غواړئ هېڅ شی هم موږ څخه نه غواړي. او که چېرې ملګرو زه کلیپ کلاپس ته راسم هغې ته هم موږ لاک ولګوو. نو زه کلیپ کلاپس ته راځم نو تر ټوکې مونږ دلته هم څخه توره پټه راځي. نه پیټرن غواړي نه پاسورډ هېڅ هم نه غواړي. خو که چېرې ملګرو کوم یو کې چې مونږ تصویر ولګوو فکر کوم تصویر هم په کوم یو کې ولګوو نو ملګرو جیمیل ته کروم جیمیل ته هم هلک لاک ولګوو. نه ملګرو جیمیل ته هم بښنه سره لاک نه ولګولی کامرې ته هم لاک لګولی. نو ورته وګورئ کله چې کامره هم راخلاص کړو داسې توره پټه به راځي. او کوم یو ته مې تصویر لګولی ملګرو بیوټي کامره وه فکر کوم بیوټي کامره وه دې ته زه باندې کلیک کوم. بښنه غواړم سکرین ریکارډ باندې ورغی. نو دا بیوټي کامره وه هم. نو دلته تاسو ورته وګورئ ملګرو موږ څخه د اصغر افغان عکس راغی. نو دلته موږ څخه هېڅ شی هم نه غواړي. خو اوس به دا څنګه لاک کولی شو ملګرو تاسو په لومړي سر کې که پام ما 2 وارې څنګه کو د وایلن د ټیټېدو او 2 وارې هم د وایلن د جګېدو ورکړو. نو کله چې زه هغه وهم دا څنګه کې ډایرکټ انلاک کېږي. اوس مثال په توګه ملګرو زه ګالري ته راځم د کامره ته ځم ته هم ما لاک لګولی. داسې فالول غواړئ نو ملګرو 2 وارې به څنګه سو د ټیټېدو او 2 وارې د جګېدو وهم ملګرو دا لاک ما پکې لګولی. نو په همدې طریقه موږ کولی شو چې خپل موبایل ته څنګه کو لاک ولګوو چې هېڅوک هم راڅخه خلاص نه کړي. خو ملګرو هیله چې دا ویډیو مو خوښ شي او شی مو تر زده کړی وي. نو تر بیا پورې چې داسې ښه خوندور معلوماتي ویډیو تاسو ته آماده کومه په لویه بښونکي خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاست ښاد او آباد اوسیږئ.